د هر چا خپل وي او هر سړی په خپلو باندې فخر کوي. زه د پلاني قام یم، زه مومند یم، زه باجوړی یم، زه ترکمن یم، زه فلانی یم، او زه ورکزی یم، او زه تاجک یم، زه فلانی زه فلانی یم. په خپل قوم باندې زه افریدی یم، په خپلو قومونو باندې فخر کوي. راشي د مولیانو نه تپوس وکړه، د الله نه تپوس وکړه، یا الله ستا خپل خلک څوک دي؟ دنیا کې خو ډېر خلک دي، ټول د الله بندګان دي، خو بعض خاص کسان. سړی وایي پلانې زمونږ تربوران دي، خو فلانې پکې زما ډېر زړه ته نږدې دی. هر سړی وایي دا ټول زما بچي دي، خو زما دا کشر زوی زما ډېر سینې ته نږدې دی. هر سړی وایي زما ډېرې ښځې دي، خو زما هغه کشره یا مشره ښځه مې ډېره نږدې ده زړه ته. داسې وي په انسان کې. موږ الله ته یا الله دا ټول ستا بندګان دي، دا ټول ستا خوښ دي څه نه څه درجه کې. یا الله ستا پکې خپل خلک څوک دي؟ ان لله اهلین من الناس. وی ځان خبر کی نبی علیہ السلام وی په دې خلقو کې د الله بعضی خاص اهل خلق دي، بعض خاص اهل خلق دي. قالوا من هم یا رسول الله. وی موږ صحابه وی موږ تاسو کو یا رسول الله دا خپل خلق پکې د الله څوک دي؟ یو اعلی سړی چې کله وی کنه فلانه یما یو سیس وخت دی، ټول ته تاسو کې جیوایا کوم سیس دی وخت دی زبدل راوړم. نبی علیہ السلام وی د الله په دې بندګانو کې بعضی خلق ډیر خاص دي. وی صحابه وی موږ ته فوراً تاسو ګوجی دا څوک دي؟ من هم څوک دي موږ ته تاسو کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای قال اهل القرآن هم اهل الله. د قرآن والا خلق د الله په بندګانو کې دا خپل خلق دي. ګور خپل او پردو کې څه فرق دی؟ دې ته یو مثال بیانو په دې مقصد باندې والا پوښي. خپل دې ته وای مثلا یو ماشوم دی جاړي، اوس دلته بیان شروع دی، بار یو ماشوم جاړي، نو نه ستاسو زوی دی نه زما زوی دی نه ستاسو خپل دی نه زم خپل دی. نو تاسو خپل سوچو کې چې دا بیان شروع دی موږ له غوسه راځي کنه چې ماشوم جاړي. یلکه دا ماشوم غلې کوي، څوک پکې کنځلې مو کی، څوک پکې ګډي وډي مو وای، الکه بیان شروع دی. بل کس وای زما بلډ پریشر دی، ما دماغ مراله خراب کو، دی ګاونډین لورشه دا ماشوم غلې کی. دا سی وایو کنه وای دي ته وای پردې. او چې کله پکور کې خپل ماشوم جاړي او ستا ښځه چپله راوالي او دا ماشوم وای، نو ته ورشي هغه ماشوم ځان سره سینې ته رانږدې کړې، ته وایې مه کوه مه وهه دا ماشوم، پرېږده چې جاړي، خیر دی زړه به یې سپک شي، او پرېږده زما ماشوم دی څه تکلیف کې به یا دا فرق دی. پردې ماشوم چې جاړي د انسان دماغ خوږېږي، او خپل چې جاړي د انسان دل ګرده او زړه خوږېږي. دا په خپلو پردو کې فرق. پردې چې جاړي د انسان دماغو کې درد راځي، او خپل چې جاړي نو د انسان سینه درد کوي، د انسان زړه درد کوي ورسره. وایي زما بچې ټوله شپه جړلي دي، وایي ما ورسره شپه روڼه کړې ده. او پردې ماشوم چې جاړي وایي خدای دې غر کې په دې کور کې داسې څوک نشته چې دا ماشوم یې غلی کړی وی، زمونږ خوب یې ټول تباه کو. دې کې خپلو پردو کې فرق دی ته وایي. دکه شان عزتمندو الله رب العزت وایي که زما څوک خپل جوړېږي نو هغه په قرآن باندې زما خپل جوړېږي.